د زیمبابوې پر وړاندې د لومړۍ لوبې د بایلاد 3 مهمې نقطې او په یو شمېر لوبغاړو د هیوادوالو او کرکټ څارونکو توندې نیوکې. جزئیات همدلته وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ شلوري سیریز پیل پر ماتې وشو او زیمبابوې لوبډلې د لوبې په وروستي توپ افغان لوبډلې ته د 4 وکټو په شتون کې ماتې ورکړه. درې وجې وې چې افغان لوبډلې ماتې ته مجبوره کړه. په پیل کې د افغان توپ وهونکو او په ځانګړي ډول د ټاپ ارډر لوبغاړو بې پروایي او بې مسؤلیتي او ورسره د کریم جنت لوهاره ډېرو بالونو ضایع کول هغه څه وو چې د افغان لوبډلې د ماتې لپاره یوه لاره برابره کړه. د لوبډلمشر له لوري د غلطو لوبغاړو انتخاب و، مثلا د حضرت الله زدي او فرید ملک انتخابول. دا هغه څه وو چې افغان لوبډلې لا نوره کمزوري کړه. او دریم دلیل دا چې د توپ اچونې پر مهال لوبغاړو مس فیلډینګ وکړ او تر ډیره اضافي منډې ورکړې. له دې سره بله تېروتنه دا وه چې باید وروستی ور فرید ملک ته ورکول شوی وی. فرید ملک یو توپ اچونکی دی او وړتیا یې لرله چې له 11 منډو یې دفاع کړی وی. په راشد خان افغان مینوال په دې خاطر غوسه دي چې ولې په لوبډلې کې انډیوالۍ جوړې کړي دي او ولې د بااستعداده لوبغاړو حقوق په خپلو بیکاره انډیوالانو خوري. په نوموړې بله نیوکه دا ده چې ولې فرید ملک ته پوره ورونه ورته کړل، که وړتیا یې نه لرله ولې لوبډلې کې انتخابوه. په کریم جنت یو شمېر هیوادوال له دې وجې غوسه وو چې زیات بالونه یې ضایع کړل او په نوین الحق د هغه درېیمه اوور کې د زیاتو منډو په ورکړې هیوادوال غوسه وو چې ولې دومره ډېر وایډ بالونه وکړل. په هر حال افغان لوبډلې ماتې وخوړه، په دې هیله چې راتلونکي دواړه لوبې وګټو. تاسې په دې اړه څه ویل لرئ؟ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ، تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.